د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې اصلي هدف څه دی؟ د محمد اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په وروستیو ورځو کې چې د طالبانو ډله یو د بل پسې د افغانستان د ښارونو په نیولو بوخته وه، د طالبانو په وړاندې د مقاومت زمزمې ورو ورو اورېدل کېدې. د 2020 کال د اګست په 15مه د کابل له سقوط وروسته د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر دولتي چارواکي او د پوځ منصبداران او سرتیري پنجشیر ته په شا شول چې طالبانو لا تر هغه وخته نه و نیولی. د مقاومت جبهې په عملي بڼه د طالبانو په واسطه د کابل له سقوط وروسته د احمد مسعود په مشرۍ په پنجشیر کې پوځي حضور اعلان کړ. د احمد مسعود پلار احمد شاه مسعود هم د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د طالبانو ضد پاڅون د جبهې جګپوړی قوماندان و. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ په ورته وخت کې د ملي مقاومت د جبهې چې اوس مهال د طالبانو پر ضد د وسلوالو سیاسي مخالفانو څخه د رامنځته کېدو څخه نږدې یو کال پوره کېږي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د پوځي اړخه په پنجشیر ولایت د اندراب په دریو ولسوالیو، د باغلان ولایت د خوست فرهنګ ولسوالۍ او د تخار ولایت په ورسج ولسوالۍ کې فعاله ده. د افغانستان په شمال کې د طالبانو ډلې او د ملي مقاومت جبهې ترمنځ نښتې روانې دي او دواړه ډلې ادعا کوي چې یو بل ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو اصلي پوښتنه دا ده چې دغه سیاسي وسله جبهه څه هدف لري؟ د دې جبهې ویاند صبغت الله احمدي وایي د دوی د مبارزې موخه د یوه معتدل او غیر متمرکز اسلامي ولسپاله نظام رامنځته کول دي چې پکې د اتباعو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. په ورته وخت کې سیاسي فعال او د ملي مقاومت جبهې ملاتړی هارون معترف مقاومت یوه اړتیا بولي او په دې باور دی چې د دې سترې مبارزې بنسټ د احمد شاه مسعود او برهان الدین رباني لخوا ایښودل شوی و او اوس د طالبانو پر وړاندې د مقاومت دوهمه څپه دغه جبهه پر مخ بیایي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه آصف نن امریکا غږ ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې مقاومت جبهه د جګړې او د مقاومتونو د څلورم نسل خلک دي او هغه ارمان چې پخوا و اوس نشته. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.